په دې کلی کې یو جادویي سیند وه چې هر وړګي رنگ بدلولو سره نوي عجایب راوستل. نن سهار سیند آسمانی نیلی رنگ ته واوخت او حیوانات په حیرانتیا یې کتل پیل کړل. واو، دا سیند څنګه ناهاپه دومره ښکلی شو؟ هو، دا سیند واقعا جادویي ښکاري. موږ باید پام ورته وکړو. ناړاپه سیند ورو ورو نیلی شو او جادو ویښ شو. سیند ناهاپه نیلی شو لکه چې خبرې کول غواړي. آیا تاسو د بزګر لور په اړه اوریدلې اف دی؟ نه، زه وشول. دوی وایي چې هغه د ملاله زوی سره وتښتېدله. واښه کمه شوې ده. هر څه بدل شول. ای هلکا، لمده شوې. سیند زموږ دی. لا لا نیلی سا Allah naging iligtas pa mani. Adileg padarsha bati kiningi chanda hogi. دا سیند جادویي دی. ساتنه یې وکړئ. سبا سهار سیند شین شو او شاوخوا نباتات په حیرانتها سره وده وکړه. واو، وګوره څه نباتات دومره زر لوی شول. دا واقعا جادویي دی. دا حیرانونکي دی. مو باید ډاډه شو چې هر څه خوندي پاتې کیږي. سیند په طلایي رنگ بدل شو او ورک شوي شیان بیرته خپلو مالکانو ته راستانه شول. دا سیند لکه زمو خبرې اوري. او هر څه بیرته سموي. ورو ورو د کلی خلک هم د سیند جادو ته متوجه شول او حیرانتیا یې زیاته شوه. خو هر جادو تل خنیت نه راجلبونی. یو لالچی سړی هم دا هر څه له لرې کتل چې دا سیند زما شي نو زه به تر یولو شتمن سړی شم. لالچی سړی په پټه د سیند اوبه وازمویل او پوه شو چې دا جادو رښتیا هم ځواک لري. لالچی سړی په پټه د سیند اوبه وازمویل او پوه شو چې دا جادو رښتیا هم ځواک لري. جادو ورو ورو کمزورې کېده لکه څوک چې له حده ډېر څه غواړي. د کلی خلک اندېښمن شول بکه چې سیند د دوی لپاره یوازې اوبه نه بلکې هیله وه. خلک پوه شو چې جادو یوازې د لوبو لپاره نه وي بلکې ساتنې ته اړتیا لري. که دا سیند زمو لپاره دی نو مو باید یې ساتنه وکړو. هلک او نجلې په آرامۍ سره یو پلان جوړاوه. داسې پلان چې جادو ته بیا ژوند ورکړي. خو لالچی سړی هم پټ غوز نیولی وه او هیوه یې کوله چې د ماشومانو پلان درک کړي. ماشومانو په خپل ساده عقل هړه وکړه چې سیند وساتي. که څه هم لاره اسانه نه وه خو دا هڅه کافي نه وه. جادو لا هم کمزورې کېده. موږ کولی شو که یو ځای ټول کوچني شیان په سیند کې واچوو شاید جادو بیرته راشي. ښه فکر دی. ورو ورو د کلی خلک ماشومانو سره یو ډای شول او هر څوک کوچني شیان په سیند کې واچول. وګوره، جادو بیرته راګرځېدلی دی. د کلی خلک د ماشومانو سره یو ځای خوشحاله شول او حیوانات هم په لوبه کې شامل شول. لالچی سړی پوه شو چې دا جادو یوازې د مهرباني او حضور لپاره دی او نه د ځان لپاره. د کلی خلکو ماشومانو ته مننه وکړه ځکه چې دوی جادو د ټولو لپاره وساته. کله چې لمر ولوید کلی بیا خپل عادي خو خوشحاله ژوند ته راوګرځېد. په دې کلی کې یو جادویي سیند وه
چې هر وړګي رنگ بدلولو سره نوی عجایب راوستل. نن سهار سیند آسمانی نیلی رنگ ته واوخت او حیوانات په حیرانتیا یې کتل پیل کړل. واو، دا سیند څنګه نها په دومره ښکلی شو؟ هو، دا سیند واقعا جادویي ښکاري. موږ باید پام ورته وکړو. ناړاپا سیند ورو ورو نیلی شو او جادو ویخ شو. سیند ناهاپه نیلی شو لکه چې خبرې کول غواړي. آیا تاسو د بزګر لور په اړه اوریدلې اف دی؟ نه، زه وشول. دوی وایي چې هغه د ملال زوی سره وتښتېدله. واخه کمه شوې ده. هر څه بدل شول. ای هلکا لامده شوې. سیند زموږ دی. لا لا نہیں لیسا Allah nagdini leksa pamani. Adi lek padarsha. Bati kiningi chanda hogi. دا سیند جادویی دی. ساتنه یې وکړئ. سبا سهار سیند شین شو او شاوخوا نباتات په حیرانتها سره وده وکړه. واو، وګوره څه نباتات دومره زر لوی شول. دا واقعا جادویي دی. دا حیرانونکي دی. مو باید ډاډه شو چې هر څه خوندي پاتې کیږي. سیند په طلایي رنگ بدل شو او ورک شوي شیان بیرته خپلو مالکانو ته راستانه شول. دا سیند لکه زمو خبرې اوري. او هر څه بیرته سموي. ورو ورو د کلی خلک هم د سیند جادو ته متوجه شول او حیرانتیا یې زیاته شوه. خو هر جادو تل خنیت نه راجلبونی. یو لالچی سړی هم دا هر څه له لرې کتل چې دا سیند زما شي نو زه به تر یولو شتمن سړی شم. لالچی سړی په پټه د سیند اوبه وازمویل او پوه شو چې دا جادو رښتیا هم ځواک لري. لالچی سړی په پټه د سیند اوبه وازمویل او پوه شو چې دا جادو رښتیا هم ځواک لري. جادو ورو ورو کمزورې کېده لکه څوک چې له حده ډېر څه غواړي. د کلی خلک اندېښمن شول بکه چې سیند د دوی لپاره یوازې اوبه نه بلکې هیله وه. خلک پوه شو چې جادو یوازې د لوبو لپاره نه وي بلکې ساتنې ته اړتیا لري. که دا سیند زمو لپاره دی نو مو باید یې ساتنه وکړو. هلک او نجلې په آرامۍ سره یو پلان جوړاوه. داسې پلان چې جادو ته بیا ژوند ورکړي. خو لالچی سړی هم پټ غوز نیولی وه او هیوه یې کوله چې د ماشومانو پلان درک کړي. ماشومانو په خپل ساده عقل هړه وکړه چې سیند وساتي. که څه هم لاره اسانه نه وه خو دا هڅه کافي نه وه. جادو لا هم کمزورې کېده. مکولی شو که یو ځای ټول کوچني شیان په سیند کې واچوو شاید جادو بیرته راشي. ښه فکر دی. ورو ورو د کلی خلک ماشومانو سره یو ډای شول او هر څوک کوچني شیان په سیند کې واچول. وګوره جادو بیرته راګرځېدلی دی. د کلی خلک د ماشومانو سره یو ځای خوشحاله شول او حیوانات هم په لوبه کې شامل شول. لالچی سړی پوه شو چې دا جادو یوازې د مهرباني او حضور لپاره دی او نه د ځان لپاره. د کلی خلکو ماشومانو ته مننه وکړه ځکه چې دوی جادو د ټولو لپاره وساته. کله چې لمر ولوید کلی بیا خپل عادي خو خوشحاله ژوند ته راوګرځېد.